السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو کچيري تاسو غواړئ سي د خپل دی واتس اپ په بیکګراوند کې د خپل خوښي تصویر ولګوي نو تاسو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې به تاسو دروخم سي تاسو څنګه کولای سي د خپل دی واتس اپ په بیکګراوند کې د خپل خوښي تصویر ولګوي. او هو دوستانو دغه تصویر هر ځای راځي. به کچيري تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ، کوم گیم راولئ، یوټیوب خلاص کړئ، هر څه ګوره تاسو خلاصوي نو تاسو موبایل په سکرین باندې به تاسو د خپل خوښي تصویر ولاړ وي. ګوره ما یوټیوب خلاص کړئ بیا هم هغه تصویر را روان ده. دغه رقم کم دلته گیم کوئ په گیم کې به هم دغه تصویر را روان وي. دغه رقم کم هر شی خلاص کړئ، هر اپلیکیشن مو خلاص کړئ، هر ځای ته ولاړاست نو دغه تصویر به تاسو د موبایل په سکرین باندې ولاړ وي. نو که چیرې تاسو هم دغه تصویر د خپل موبایل په سکرین باندې لګول غواړئ نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو د لپاره به سمپل اول تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم د ډیزاینر ټولز. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډیره اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه شکل دغه رقم راځي. نو لاندې به راسي ګور بیا په دې کې اپشن د موک اپ اورلی دغه اپشن اف ده. سمپل په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ، دغه اپشن به دلته تاسو آن کړئ. کله چې تاسو دغه اپشن آن کړئ ګور دلته به اوس په دغه دوه ځایو کې تاسو خپل تصویر وخاست، یو په دغه پورټریټ پوزیشن کې او یو په دغه لینډسکیپ کې. نو په دې جمع بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو ګور په دغه کونج کې درې لاینه راځي، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. لاندې راځي ګیلري، په دغه ګیلري باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ګیلري باندې کلیک وکړئ سمپل دلته اوس تاسو د خپل خوښي تصویر وخاست، هر تصویر تاسو په دروي. نو کله چې تاسو په پورټریټ کې تصویر وخاست نو دلته تاسو په لینډسکیپ کې هم تصویر وخاست. په جمع بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ، په دې درې ډاټ باندې به تاسو کلیک وکړئ، په ګیلري باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته اوس تاسو د خپل خوښي تصویر وخاست. کله چې تاسو تصویر وخاست ګور دلته اوس دا په 10% اوپاسټي باندې ولاړه ده. نو دلته تاسو اوپاسټي لیک زیاته کړئ. ګور اوس بیخي معلومیږي نه، پلس فیصد کې معلومیږي لا نه. نو دلته تاسو د دې اوپاسټي هر څومره ورته زول هغه ورته زولای شي. مثال زه راځم دا ما په 80% ودروله، هر څونه سم کوله په هغه باندې تاسو ودروي. کله تاسو په ودروي نو سمپل به تاسو له دغه اپلیکیشن څخه وځي. ګور تاسو کتلای شئ دغه تصویر وس د موږ د موبایل په سکرین باندې ودرېدی. نو اوس که چیرې ګور تاسو په خپل موبایل کې واتس اپ خلاصوي، میسنجر خلاصوي، فیسبوک خلاصوي، کوم گیم کوي، هر ځای ته ځي ګوره هغه تصویر ولاړ تاسو په خپل ګور کتلای شئ. مثال ګور زه ډایل فیډ ته رالمه، په ډایل فیډ کې دلته څو نمبر لیکم هم ګوره بیا هم دغه تصویر ولاړ ده. ګور تاسو په خپل کتلای شئ هغه تصویر دلته ولاړ ده. که گیم کوي، یوټیوب ته ځي، هر شی تاسو خلاصوي نو دغه تصویر به ولاړ وي. دغه رقم کم چیرې ختموي سمپل به تاسو لاړ شئ دلته به هغه اپلیکیشن به بیرته خلاص کړئ او د دې اوپاسټي به بیرته پل ورکمه کوي نو دغه تصویر به بیرته ورک شي. نو د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو په ډیره اسانۍ سره د خپل موبایل په سکرین باندې دغه تصویر درولای شئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. د خدای په امان.